د عمران خان د وژلو پلان چا جوړ کړی و؟ عمران خان تازه څه ویلي او پیپلز ګوند تازه د عمران خان په هکله کومې څرګندونې کړي او د هغه کوم پټ رازونه یې افشا کړي، هغه له چا سره اړیکې لري؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان مخکینی لومړي وزیر عمران خان تور پورې کړی چې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري وژلو لپاره پر یو ترهګریز سازمان پانګونه کړې. هغه دا ادعا هم کړې چې ګواکې د استخباراتو کسان په دې دسیسه کې همکار دي، خو د پاکستان پیپلز ګوند دا تور رد کړی دی. عمران خان د جمعې په ورځ لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې خبرو کې وویل، لومړی چې زموږ حکومت ګوښه کړ نو رامعلومه شوه چې زما د وژلو پلان جوړ شوی. ما د 4 کسانو نوم یوه ویډیو کې واخیست او ومې ویل که ووژل شوم نو دغه 4 کسان به ښکېل وي، خو هغوی له خپل پلان شاته شول. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر وایي دغو کسانو وروسته بي پلان جوړ او د یوه دیني توندلارې په وسیله یې زما د وژلو هڅه وکړه چې خبر شوم نو خپلو جلسو کې مې د دې یادونه هم وکړه. عمران خان وویل اوس سی پلان جوړ شوی او آصف علي زرداري یې تر شا دی. هغه د مالي فساد پیسې پر یوه ترهګر سازمان لګولي چې د ایجنسۍ کسان پکې اسان چارې دي. دا پریکړه له 3 خواو شوې. د یادونې ده چې عمران خان تیر کال نومبر کې د پنجاب ایالت وزیر آباد ښار کې له یو وسلوال برید روغ ووت. نوموړي اوس ویلي چې له رغېدو سملاسي وروسته به بیا د سراسري ټاکنو غوښتنې لپاره احتجاجونه راوباسي. هغه وویل خو که څه راباندې وشول نو ولس باید پوه وي چې څوک پکې ښکېل دي. د پاکستان مخکینی لومړي وزیر زیاته کړې که چا ووژلم نو دوی به وایي چې دا کار کوم مذهبي جنوني کړی، ځکه ما دین ته سپکاوی کړی دی، خو ما یوه ویډیو ثبت او ساتلې ده چې کله راباندې څه وشي دا ویډیو به راووځي او د هغو 4 کسانو نومونه به د ولس مخ ته راشي چې د بندو دروازو تر شا یې دا پریکړه کړې. خو د پیپلز ګوند یو مشر سناتور سلیم مانډوي والا د عمران خان دا څرګندونې او تورونه رد کړي. هغه ویلي چې عمران خان د آصف علي زرداري په تورنولو سره د ولس د خطا ایستلو هڅه کوي. د هغه په وینا عمران خان په خپله د ترهګرو ملاتړ او پلوی پاتې شوی. سناتور سلیم مانډوي والا وایي هغه پر آصف علي زرداري د دروغو تورونو په پورې کولو سره هڅه کوي چې حکومت بلیک میل کړي. د هغه په وینا عمران خان په خپلو دغو درواغجنو او خطا ایستونکو څرګندونو سره غواړي خپل مړ سیاست وژغوري.